د علي وزیر د مور مرکه او در.دوونکی خبری. سلامونه کتونکو، ویډیو تر پایه وګورئ او مینا ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. د علي وزیر د مور یوه ویډیو مرکه مې واوریده. خبریال پوښتنه ترې وکړه چې په زندګۍ کې سختې ورځې، سخت تکلیفونه او سخت مصیبتونه کوم در باندې تیر شوي دي؟ د زخمی علي وزیر د مور ځواب ما کټ مټ د هغې له خولې لیکلی. که تاسو یې د لوستلو تاب لرئ، ضرور یې ولولئ. د علي وزیر مور ځواب په دا ډول پیل کړ: دا واقعه اول د فاروق نه پیښه شوه چې فاروق مړ شو. فاروق یې راوړ، موږ دننه ناستې وو. د مړی یې لرې ایښی و او خلک ورته را روان و. ډېر وخت یې ایښی و او کله یې چې جنازه وویسته، زه ورجیګه شوم، ورته ودرېدم او ورته مې وویل: شیرینه، تا نه مې زړه بد دی، په دا لنډۍ لوڅې دې ونه کړل ویرونه. زیاتي کور کې نورې ښځې او وړوکې هم و. نور څه مې ونه ویل او حوصله مې وکړه. بل وارې دا 5 کسه چې مړه شول، علي وزیر په جیل کې و. نو ومې ویل چې دا مړي دومره زر مه ښخوئ چې علي وزیر راشي. زیاتي 1 ساعت پورې یې کېښودل. بیا احوال راغی چې علي وزیر نه راپرېږدي. په زولنو کې علي وزیر نه راځي او بې زولنو یې دوی نه راپرېږدي. نو بیا مو مړي ښخ کړل. 2-3 شپې وتلې وې چې علي وزیر راغی. په کټ کې سملاسته داسې بل ډول و. ښه نه و، طبیعت یې ګډ وډ و. ما ورته وویل چې غلی شه، مه ژاړه. داسې مې تر وزرو راونیوه چې میړنی شوې، زړه مې بد شو. د میړنیو څلي وي په میدانونه. یعنې اوس زموږ په کور کې 10-12 سره یتیمان او کونډې شته دي. سختې مصیبتونه مو ولیدل. دا ډېره باهمته او غره غوندې باحوصله مور ده. زړه مې ورته ټینګ نه شو.